السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شهید. یو ځل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل له تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت تر تاسو په خپل موبایل باندې مختلف گیمونه کوي او تاسو غواړئ چې د گیم په ټایم کې د ماته مختلف کالز یا میسیجز نه راځي، یعنی زما گیم د نه غلطه یا تاسو سکرین ریکارډر استعمالوي، په هغه کې تاسو ته مختلف میسیجونه راځي او تاسو غواړئ چې دا د ماته نه راځي، نو دا به تاسو څنګه بلاک کوئ؟ په دې ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه درخم. تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې صرف په یو کلیک سره خپل موبایل ته راتلونکي ټول کالونه ټول میسیجونه تاسو بلاک کړئ، بالکل په یو کلیک سره. عام طور کې تاسو په خپل موبایل باندې فلایټ موډ راولئ یا تاسو دغه رقم بلې یوه طریقه د خپل موبایل څخه کوئ یا هغه نمبر یې بلاک کوئ، نو هغه به تاسو ته ډیر زیات ګرانه شي. که تاسو خپل موبایل باندې فلایټ موډ راولئ بیا به تاسو سره انټرنیټ کار نه کوي، نو که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې یو داسې سیټینګ وکړئ چې تاسو سره انټرنیټ هم کار کوي، بالکل ستاسو موبایل ریډي وي، د چا نمبر یې هم نه وي بلاک کړي، صرف یو بټن به تاسو سره تان کوئ، مکمل میسیجونه به ستاسو او ورسره کالونه چې دا به بلاکېږي او تاسو ته بیا نه راځي. نو که چېرته تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې دا سیټینګ وکړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، دغه ټوله طریقه بالکل سټپ بای سټپ تاسو درخوایم. خو د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړی، دا ضرور سبسکرایب کړئ، بیا به زموږ راتلونکي هرې ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. حکومت تاسو به څه وکړئ؟ فسټ اف آل په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ. دا به تاسو د کوم ځای نه انسټالوئ، د دې لینک په تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي، او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري، د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي، او دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هر ځای تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، بیا به څه وکړئ؟ سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ، به دې کې صرف یو بټن لګېدلی، اسان سیټینګ دی ډیر زیات. تاسو په یو کلیک سره کولی شئ چې خپل موبایل ته راتلونکي ټول کالونه ورسره میسیجونه تاسو دلته بلاک کړئ. څنګه به تاسو بلاک کوئ؟ سمپل تاسو په سکرین باندې دا بټن ښکاري، دا بټن به تاسو دلته آن کړئ. تاسو ته ښکاري دا بټن چې کله هم تاسو آن کړئ، دلته مخکې لیکلي نو نوټیفیکیشنز بلاکډ، ورسره دلته نو کالز بلاکډ. که دا بټن تاسو آن کړئ، نو تاسو ته ښکاري بر هغه اوس لیکلي دلته آل نوټیفیکیشن بلاکډ، یعنې ټول نوټیفیکیشن چې کوم دي نو هغه بلاک شوي، ورسره دلته آل کالز بلاک، ټول کالونه چې کوم دي نو هغه هم بلاک شو. صرف دا یو بټن به تاسو آن کوئ او اپ کوئ، د دې تاسو مکمل سیټینګ کنټرول کولی شئ. نو کله چې هم تاسو دا بټن آن کړئ، یو میسیج به بیا هم تاسو ته نه راځي، یو کال به تاسو ته هم نه راځي، یعنې نوټیفیکیشنز به تاسو ته نه راځي، کالز به تاسو ته نه راځي. که تاسو غواړئ چې واپس خپل موبایل دغه سیټینګ نه وباسي چې ماته د کالز هم راځي، ماته د میسیجونه هم راځي، د هغې لپاره به سمپل دا بټن تاسو واپس اپ کړئ، نو ستاسو مکمل موبایل به نارمل شي. نو حکومت ګروډ په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د گیم په ټایم کې میسیجونه یا کالونه تاسو بلاک کړئ په یو کلیک سره. نو امید لرم تاسو به د نننۍ ویډیو خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي، د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.